ته لیونی دا موږ سیزي که چی کوي څه شي کې مالکه زه ځان سېزم چې ځان چې خو بل ځای کې اوسېدنو دغلته سېزم چې سیزي خو بل دغلته ټیم دي زه مریضان لرم بخښنه ډېره کوه چې مریضان هم لري بس خیر ولکه دا سړی خو ولا زه خو دا سړی مریسو تراشي ولکه لالا دا لیونی دی که څه دی عقل مه خدا چې داسې کار که عقل ستا کار نه که دومره غټ پکول د پیښه سر کې د زړه خفه کړی دی پوه شوې ما ته دې پسې به خبرې نه کېده نورستان سلامونه ستړي مو شئ درنو لیدونکو د نورستان په سردرو کې یا سردرو کې نیو په لار روان یو په لاره روان یو ځو دا هم سردري دي خو انشاءالله مخکې هم راځي سردري راځي منظري راځي ښکلاګانې راځي ښایستونه راځي او ډېر داسې څه دي چې موږ یې لیوال یو موږ هیلهمند یو چې هغه ځای ته به رسېږو هغه به ګورو نورستان ته نه یو رسېدلي نورستان کې یو خو پارون ته نه یو رسېدلي څومره لاره به پاتې یو یاره په غالب ګمان به داسې وایي چې یو 2 ساعته لیر به پاتې دومره نه ده څو ده زموږ ساعتونه لږ کم دي هغه ټول 20 منټه دي یو ساعت 20 منټه دي څه شی کوو هلته نو لیدونکو په دې هیله چې ښه به یاستئ سلامونه قدر مې ومنئ روان یو نورستان پارون ته د نورو مختلفو فرهنګي معلوماتي او جالبو خپرونو ترڅنګ د پرنګ خپرونې اراده مو کړې او داسې اراده مو کړې ده چې په نورستان کې به داسې پرنګونه درته ثبتو چې ټول عمر به تاسې یاد ساتئ بالکل وایي زه به نه یم خو نامه به وي ژوندۍ زه به مړ یم خو تاسې به راته په قبر باندې ژاړئ انشاءالله په نورستان کې درته د جالب او په زړه پورو بڼو باندې پرنګونه ثبتو راسره اوسئ ملتیا مو وکړئ زه عمران شینواری مهراب ګل مخلص او عزیز ارمان درې واړه وسارئ ډېره زیاته مننه راځئ درنو لیدونکو دغه ښایسته پرنګ تر وروستیو شیبو راسره ننداره کړئ سلامونه ستړي مو شئ درنو لیدونکو د نورستان پارون نه راوښتي یو خدای زه دا به کوم ځای وي همدې نه به وپوښتو خو ښایست کې بیخي ډېر ښکلی دی سلام ستړي مو شئ په خیر راغلي خیر راغلی نوم مبارک دی ضیاء الاسلام ضیاء الاسلام ډېر جالبه نوم نه دی بس دغه نوم دی نو خدای ښایسته نوم دی که نه بس تاسو ته ښایسته ښکاري نو ښایسته نوم به یو اسلام پکې راغلی ضیا پکې راغلی نور ښایسته څه ته وایي خو همدې ته وایي نو انشاءالله ښایسته به یم که نه ښه دا کوم ځای دی او دا کوم ځای کې موږ ولاړ یو دا لږ راته تشریح کړه دا ساحه د اشتي مربوط انګم ساحه ده انګم جالبه نومونه دي اس ټي واي مربوط انګم ساحه ده انګم ساحه ده او دې ساحه کې ثناء الله جان زموږ کلی یو مخور سړی دلته یو هوټل د سیلانیانو زیات راتګ دا موټرسایکل د چا دی لږ مپکار دی نو دغه سیلانیانو په زیات راتګ سره دلته زیات جوړېدو او د خلکو دا موټرسایکل مپکار دی د خلکو دغه ګڼه ګوڼه زیات دلته کېده نو بیا د سیلانیانو لپاره د ناسته پاسته ځای نه و د خوراکونو تنظیم دلته نه و نو دې ساحه د کېدای شي دا ساحه خلکو ته ډېره ښکلا منطقه معلومېده نو دلته زیات راتله بالکل نو دې وخت یې ابتکار کړی دلته یو هوټله اچولی نو دا خلک راتګ کوي دا مفکار دا به ویسله ته څوک یې و موټرسایکل دغه راوړه خیر بازار ته دا څه رقم ځي عقل لري که نه لري ما باندې ولې مرکه خرابه کړه وروره خیر دی زه د کوم ځای موږ دغه نه راغلي یو دا چې ورته یخوا دودرک نه شینوارو نه اول ته غوړي خلاص شوي دي موږ دغه پخو چرګوړی پخو دا خو دلته به اوسېږي داسې مې پېژنم دا څوک دی نه دا زموږ کلیوال خو نه دي نه پوهېږم د کوم ځای نه راغلی دی نه پېژنم دا څه رقم ځي دا سړی
دا خیر عقل لري که نه لري؟ دا لږ را چالان کړه خیر دی ها دا به کلي چلانه یو د چا به یو پوښتنه وکړو د هر چا چې دی څوک دي ستاسو دي ستا ملګری دی نه مړه موږ زما څنګه ست چته دي خیر دی دغه پر راوړم خیر دی ورته وایه کنه زما نه دی بل چا غوړي حتی غوړي لږ راکړه غوړي در کره شته خو پوښتنه به دې دغه نه پوښتنه وکړو هغه ملګری حتی لږ غوړي راوړه خیر دی ښه ځه تېرېږه که نه دا شاته زموږ ونې چې دا کومې ونې دي عجبه شی دی نو دغه ونې خو زه نه پوهېږم چې ستاسو ژبه کې به څه نامه یادېږي داسې لږ شته هلته خلک شته او هغسې ورشالته شته دي هلته خلک شته او داسې غوړي به راکړه او دغسې ورشه دغسې دغه شاته کوم خلک دا سره دا کور چېرته دی زما کور کته کلي کې دی غوړي چېرته دي نو کلي کې مې لا یو لار شاته دوکانونه دي وایستان کتاب دی خوښه کړه چېرته دلته مرکه دی خیر دی غوړي خیر دی غوړي له غوړي راکړه خیر تېرېږه ډېر خوښ دلته لږ راشه ما سره لږ خبرې وکړه دلته ودرېږه تاسې دواړه دلته ما سره ودرېږئ صحیح دی ښه ستا نوم څه دی امان الله امان الله د دې سیمې اوسېدونکی او دې سیمې ښه بیا به تم را تاسو به هم را سره وخورئ خیر دی دا کوم دی راغی دا نه موږ شینوار نه راغلي شینوار نه هلته هم دیګې باندې کړی غوړي خلاص شو دې لږ دی خوښه دلته غوړي وګوره خیر دی اسمه به دا دغه څوک را سره ولګه چې غوړي راوړم زه خو نابلد یم خیر دی دا تا راوستو نو یو کوم ځای راغی حساب وي زما کنه چې ځي تراشي دلته راشي نه نه لکه ولا کلاله دا لیونی دی که څه دی دا څه حساب دی دا ولا څوک نه دی پوهېږم دا اوس کوم دی راغلی نه رښتیا راته وپېژنې ستاسو ملګری دی نه تا خو ولیدلو موږ د موټرو نه درې کسان کتل غوړي خلاص دي نور هم خوښه خپله غواړي لکه شي وال نه غواړم غوړي غواړم وال نه بل شي غواړم هلته هوټلي نه هلته خوا چرګوړي دي چرګوړي مې بچي چرګوړي به ویسه دا څه شی راغلی ښه دا راته وایه چې د نورستان مشهوره خواړه څه دي نورستان مشهور خواړه خو دغه پنیر دی او قروت دی او کوچ دی نو دا غوښه دی غوښه ده او غوښه سره جوش په نامه چې یادېږي جوش خو ډېر شهرت لري ما اورېدلي دي وایي د نورستانیانو دغه غوښې پخولو طریقه هم بدله ده لږ خام پخته دا به کوي ویسم ښه نو دا د کوم ځای دی هغې نه واخله هغې نه ورسې پیسې ورکوي دا مسله هغه دا د کوم ځای دی نورستاني دی نورستاني دی دې سره اوس دغه هم پکار دی که نه باطینګر را پیاز او چوډکۍ دې نه واخله که ورسې دې نه واخله خو ته راشه چې ما غواړې که نه ما څه کې وکړه تراشي مړه راشه ته راشه تلان دې سره پوښتنه دا وال غواړي ښه وال نه غواړم غوړي غواړم خیر دی غذابول مه کوئ وروره دی وال نه راکړې حاجي صاحب زه کوم ځای نه کوم جیب نه باسم غوړي کور ته نشته ولې کور ته لاړ شي که نه کور کته دی که نه د دې یو را سره لاړ شي که نه راځئ نه کل مې به شو ګاډي لري ګاډي چې ما لرلی زه بیا دلته غوړو پسې راتلم ګاډي پیدا کړه دا وګورو نه کېله څنګه سترګې زیړې دي زه زموږ دغه مه خرابوه دې خوشې کنه کښته کو نشي حالت کې ښکاري ښه یوره موږ پرېږده معاف هم که ولې دلته خپرونه کوو خیر له غوړي راکړئ خو دې ته وایه روپۍ راکړه زه روپۍ راکړه تالا شو کوم واخله په دې غره کې پیسې څه کوي نو بیا څه شی کړی چې ګرځې خو هلته چېرته کښېنئ که نه دلته خلک راځي که نه نو روپۍ غواړي هلته خو ستاسو په ډاډ خلک راځي نورستان له چې ځه هلته خلک شته دی او چې څه شی کمبود شو هوټلي ته وایه هوټلي هر څه هغه برابروي مړه ته ټول دغه په بل ورچې که نه نو سړی ته هم لږ داسې به وکړو ښه که نه نو وایي چې موږ به لاړ شو نو دا زه پوهېږم ستاسې ملګری دی یاره زه به یم ستاسې زه به یم چې دا راغلی دا هم راغلی دي زه یم چې دا راغلی یم بد ده کړي پوه شوې خوله سمه خوځوه ګوره دا خوله خو ښه صحیح ولې سمه نه ده بلې دا وامه ته د کوم ځای وروره اوس صحیح شو ولې ورانه مه ښځولې هلکه ته د کوم ځای زه شینوار یم شینواري ننګرهار شینواري ننګرهار نه د پکتیا شینوار یم پکتیا شینواري پکتیا کې بیا د وتخیلو یم وتخیل خو بیا وتخیلو کې بیا د دغه یم ستا عقل کار نه کوي وروره غوږ شه ستا چې عقل کار کولی ادخیل د کابل مربوط دي د پکتیا مربوط نه دي عقل مه خدا چې داسې کار که عقل ستا کار نه که دومره غټ پکول د پیښه سر کې د زړه خفه کړی دی
پوه شوې بس بابا ما ته دې پسې به خبرې نه کړې دا نورستان کلتور دی ما په کول پسې خبرې نه دي کړي ما ته ما ولې ما ته چې تا عقل کار نه کولی زه تا ته ول څه خیر ښکاره مه کړم نه کمه کړې ځه بس مازه خراب و ای وروره الته چیرته وتړه وې تړه رښتیا امر دې وتړئ ښه په دې هیله چې دا بیا را نه شي د نورستان مشهور خواړه ته ویل چې غوښه ده که نه او دا دې راته ونویلې چې دغه پخلی تاسې څنګه کوئ دا خو هر ولسوالۍ لکه چې زمونږ خاص د مرکز نه تفاوت کوي د ځینې خلکو دلته راوړه که نه نو خو بیا دلته کښېنه لږ شانته چېرته کښېنم نو دغه ځای کې کښېنه دلته په لکۍ وامه نو انشاءالله څه شی ضرورت دی څه شی به وخورې ګوره غوښه راوړه پسه هغه او کیمه ورسره راوړه صحیح ده وریجې راوړه کابلي پلو موږ نورستاني خوراک کې زموږ د پنیر دی او کروت ده او کروت شي کروت او کوش دی دا شیونه پکې وراره دا پاسه پاسه دا دې وشړئ ماشاءالله چې خوړلې دي پاسه ماشاءالله پاسه پیډې مو وګورئ پاسه کنه پاسه معنا پاتې ده راځه ډوډۍ وخورو زه پرې مشر ته خو ماشوم نه یې چې جاړې پڅې دي نه پڅې د بیا خیرې تکړه منګونه ډوډۍ به وخورو راځه ډوډۍ کومه دی څه راوړې نه راوړه دلته څه کې هلته خیمه کې به کېنو او دغه خرابوي کوالته ما کمر نه مالته ګزار کړې څه پته لګي هېڅ نه وایي زموږ ورور یې دلته مه کښېنه هلته خیمه کې به کېنو ښه راځئ موږ خپله مرکه خلاصوو چې د نور ځو زیا راشه تاسې زیا دلته لږ راشه ستا نوم باندې هېر شو امان الله امان الله او زیا ښه ما اورېدلي د نورستان د خلکو دا خواړه چې دي یو رقم خام پخته کوي غوښه سمه نه پخوي نیمه یې پخه کړي نیمه همداسې پرېږدي بیا یې خوري رښتیا نو دې ولسوالیو پورې خبره ده اوس زمونږ اکثر ولسوالیو کې دغه سیستم دی مونږ خو بیخي د غوښه طریقه هم هغه طریقه ده خو پخولو کې بیا خبره ده نو مونږ خو صحیح پخوو د پارون درې خلک نو د نور ولسوالیو کې چې ته یو چکر لاړ شي نو خامه په دغه کېږي مقصد یو جوش ورکول کېږي یو ځل چې جوش وشي مقصد د وینې مینې چې یو ځل ګوره انجینر صاحب جنسنګ سکلی شي ماله لږ غوړي نشي راکولی نو هغه سکلی دی نو دا ګوره همدغلته تاسو سکلي دا بوتلونه باد وړي هلته تیز باد یا دا غلی کوي یا ماته اجازه راکړي زه نه لاړ شم خو ځه که نه تا له خو ما اجازه درکړه ته دلته چله راغلی ګاډي کې دی راغلی نو موږ څه خبرې زمونږ ګاډي کې چې دا تاسو چې پیدا شي دا مو راغی موټرسایکل کې دی موټرسایکل کې همداسې بل طرف کښېني که نه دا د نورستان کې نورستان نه ده نه دا شینواری یم خدای خبر شینواری د کوم ځای واړې نو څوک یوازې یې لکه یوازې نه دغه هم دی راځي دوم دی نه دو زه څه کوم دو غر ته ګوره غر په سر څه شی پاس او کنه پیریان دي پیریان نه دي واوره ده مړه سترګې د هم کار نه کوي زه په کومه ژبه پوهېږي عقل درکې شته که نشته وسړی ته ما پورې رشخان بیا کنځلې کړې عقل چې چا کینې هغه خو وزئ خو تا ته مې یو ځل وویل چې دې ځای نه لاړ شه بس دی کښېنه ښه یو ځل مې خو نه ځم د دې خو حوصله ډېره زه دې وامه ښه ګوره چې یو ځل څوک لاړ نه شي دوه ځل ویلي درېیم ځل دی دا څلورم ځل دی ډوډۍ به خورم ډوډۍ خو لاړ شي که دلته امیر صاحب دې ته ډوډۍ ورکړه چې څه شی خوړل ورکړه پیسې زه درکوم ته راشه کوم ځای نه راغلې چې نه هلته ګاډي به برابر کړو ګاډي کې به کښېنې او خپل لار به ونیسي نور چار نه کېږي دا زموږ مجلس هم ته خرابوي لکه چې او دا خو بیخي دلته هم سم نه ښکاري که پیسې لري یو جنسي هم واخله راشي زه به پیسې زه به درکړم ما سره خو روپۍ نشته تاسې هلته راشه خبره ته کوم بس دی نو بس دی دا زموږ ملګری دی عمران شینوار دا چې درې واړه امان الله ته هم راشه ته هم راشه موږ بدماشي ونه کړه لکه چې بدماش کړی وو ګټ شرمنده دا بدماشي څنګه بیا تاسو سره بدماشي نورستانیانو سره ته بدماشي کوې زه به په دې مطمئن شوم چې دا چېرته څکلی دی د نشې مشې وایي زه مطمئن وم چې دې به نشه کړي دا والته مو پیدا نه کوي زه باوري شوم چې دې نشه کړې که دا عوام هم پیدا نه کوي وایي ځکه پوهېږي پرې نه ځکه دې ونه ووم ښه
درنو لیدونکو مرکز پارون دی او د دې ځي دوکانونه تاسې ګورئ چې د لرګیو جوړ دي او تیل خرڅوي او همدارنګه خوراکه فروشي ده له ده سره غږیږو سلام ستړی مې شپه خیر راغلی علیکم السلام ورور ښه جوړ دي شکر دی الحمدلله نوم مبارک دی نوم مې شیرزاده دی کونړ ولایت چبدري ولسوالۍ اوسېدونکی نو دلته څه کې دلته مې دوکان دی د پنچرۍ دوکان هم دی د خوراک فروشۍ دوکان مې هم دی او تیل هم خرڅوي او تیل هم خرڅوم تیل لیټر په څو دي تیل لیټر 15 روپۍ 15 شپېته دا د تیل لیټر په څو دی 15 روپۍ یو لیټر په ما واړوه څه صحیح ده او زه ځان ته وروښته خو پوه شو سمه ده واړوه زر کوه که نه بیا زه دلته دغه در باندې وعملې کړم بس ووهه زر کوه را دغه کړه تنګ یم نور د دې زندګۍ نه زه وروه تنګ یې را تیل واړوه را باندې زر کوه واړوه تیل را باندې واړوه کړي په خدای کوره دلته لیټر زه وایم زاهد صاحب یو کس راولی دی ته څوک یې ته څوک یې وروره زه تنګ یم نور د ژوند نه هغه د ځان اوسېږه زه همدلته یې سېزم یو لیټر راکړه زه همدلته په ځان اړوم دلته لیټر موږ سره دغسې تیل نشته تیل واچوه راته راکړه ای وروره ځان سوځي بل ځای کې وسوځه دغلته یې سزومه نه دلته سوځي ولې هغه ځای کې دغلته یې سزومه هغه ځای ولې چیرته دی لږ شه په څه خبره د ژوند نه قیدي زه تنګ یم نور دې ولې تنګ یې؟ تنګ یم زر ځان چې کیمره بنده کړه ښه ته لیونی دا موږ سېزي که څه کوي څه شی کې واله کا زه ځان سېزم چې ځان سېزي خو بل ځای کې اوسېږي نو دغلته یې سېزم چې سېزي خو بل دغلته لار تیل دی دلته تیل خو تیل خود دی نو دا لیټر ورسره دی ورو چې ونی وړو خو نه زه ځان سېزم حساب چې ځان سېزي ورسره چې بل ځای کې اوسېږي هغه سین نه ځان دغلته یې سېزم چې ځوان هغه ځان نسی چې ځوان هغه ځان نسی هغه جرأت لري وادر دو هغه غیرت لري به سوري هغه مخ سوچ کوي 400 نه کړی تیل راواله استاد تیل راواله تیل راواله ستا مغزه خراب دی ورو ته لیونی موږ ولې سېزي اوس زه ځان ته په څه خبره ځان سېزي ته خبره وکړه موږ ما ژوند نه نور ځن تنګ یم ولې تنګ یې؟ تنګ یم بس خلاص چې تنګ خو خدای د صبر وکوا دی الله لوی دی به شي لار بدل ته ما لږه بوشکې ته پرېږده نه ولې د مشکل د پرېدم لیټر ما لګو دلته لیټر ما لګوي پېټرول دی یی دي څنګه ولې یی دي ته ځوان ته خلک ځان نسی زیوا دی ځوان چې هغه ډیر ضرورت لري خو دا څه پلان جوړ شو دا چیرې دی راوړ لري شي راوړ د دې هغه په تا ده راوړي ورو لیونی خو نه یې دلته راشه دا میک لګونی سي لږ ما نیولې دی وروره تاسو ښه کیمره ولګو ښه درنو لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ بېله ځنډه ځوان سره غږېږو کار روزګار دې څنګه دی ښه دی انشاءالله بد خوند دی ژوند روان دی شکر دی په دې سره کور دې چېرته دی کور دی کور مې هندوستان ولایت هندوستان ولایت کې دی ښه کار روزګار څه کومه ګټه کوي درته او ښه دی ګزاره کوي زموږ د کور ژوند روان دی شکر دی په دې سره خدای تباه کړه څه لیوني سره مثال دی ګوره تاسې هم رانه بیا چې سوځل کېږي همدلته ګوره وروته کوم خلک چې په ما باندې تیل واړي زه زما خوا ځان ته ورشوم تیل همدلته را باندې واړوه بس خاندمه د خلکو د ستونزو مشکلات نه ته څه خبرې چې زه دې نه یم خبره خو ته مشکل دی چې زموږ اوس کې چې ورسره وکړو که نه ولاړ شه خپل کار دی وکړه راکړه 2000 افغانۍ ها در به کومه راکړه راوباسه ځوان سوځي هو را بیا را نه شي ښه 2000 ته راکړه وایم 2000 ته راکړه زر کوم دی خو 2000 درکړي زه 2 تړنګه در کوم ګور نو خو خپله څه چور دی که هلته د دې هغه هم ته راکړه امنیتي مسؤلین نشته دی 2000 روپۍ د خو درې 2000 روپۍ مې د دې هغه هم ته راکړه دغې نه بعد وس نه لرم هغه د دې هغه هم ته راکړه نه چې دای ما ته نه راکړې دغې نه بعد وس نه لرم همدغه مې اوس له در مې کړي دا دسمال خو راځه دسمال هم واخله چپړې ته درکړم چپړې ورته درکړم زاهل چې بیخي ناوخته دی ښه دوکان کې دننه څه شي دي در سره دغې بوتل مشروبات
مشروبات دي داسې لیونیانو سره کله مخکې مخ شوي که نه دا اوس همدا لومړی ځل لومړی ځل دی 2000 افغانۍ درنه یوړلې وي دې مرغانه راشه دلته داسې د نغدې جیب کې اچولي دي ولاګه کیسه کې وي په دې ما مړه وروره واجرېده مونږ کې واړه راغټ ډېرو بخه ډېرو بخه دا چاقي کوم دا وته وروره ها نور خلاص ډېرو بخه شکر دی. وضاحت ورکړه مخلص صاحب دا زما همکار دی من یو برنامه د شوخستان په نوم باندې هغه دوه اهداف لپاره درڅ کوو یو دا چې دغه صحنې نه زموږ هیوادوال خوند واخلي ورته وخاندي یو خوله مسکا ورته ورکړو او بل مهمه خبره دا چې وروستیو کې ستا پیغام اورو خو مخکې له پیغام نه مخکې له پیغام نه پوښتنه دی دا ودرېږه راشه داسې ودرېږه کونړی ماما دا ستړی مه سخت شئ. وډار شو رښتیا ډار شوی وي وډار شوي نه چې دا به ځان وسېځي وډار شوې اله وایي ادې دې ویلې لالا وایي بیا راغی سړی وایي بیا راغی خفه نه شي ښه ښه خپل کس دی هېڅ خفه نه شي ښه ښه نو مخکې له پیغامه موږ یوه خبره کوو هغه دا ده چې دغه خپرونه ستا په خوښه نشرو نشر یې کړو که نه نشر خبره نشته نشر یې کړو نشر او وروستیو کې د پیغام څه دی هیوادوالو ته هیوادوال ته مې دا پیغام دی چې ځوانانو د کار زمینه برابره کړي ها چې خلک په خپل کار شي په خپل وطن کې کار وکړي ډېره مننه چې خارج لاړ شي خیر اوسه مننه ژوندي اوسه. دا روپۍ به مور کړو 2000 روپۍ افغانۍ درنو لیدونکو ښایسته نورستان کې یو ښایسته ځوانان هم راسره دي غږیږو ورسره سلام وعلیکم سلام وروره ښه جوړې په خیر راغلی کلاري ده صحت هم ښه دی ډېره مننه په نورستاني ژبه کې راته ووایه چې په خیر راغلی ما یې څه خیریت څو قلاري بخیر و روغ سګی بخیر اګوګو ډېره مننه ستړی مو شې ته هم شکر الحمدلله ښه یم ته څنګه په خیر راغلی یې کور کې کلی وطن کې ولایت کې ښه دی ستاسو طرف ته الحمدلله د الله احسان دی نوم دې څه دی زما نوم عرفان دی عرفان او د نورستان ولایت یم واما ولسوالۍ اوسېدونکی یم او راغلی نن نورستان ولایت کې لږ کار لیونی خو ځای چې مار تېرو دا چې د مرکې نه دی ګوره دا لیونی وګوره هغه لیونی ګله ها دا راته ووایه چې کار څه شی کړي هیڅ شی نه کوم بس روزګار نشته کاروبار نشته همداسې شاړ پاړ ګرځو او وظیفې هم نشته او نور مزدوري کاروبار هم نشته او همداسې ګرځو راګرځو ځوانان هسې شاړ پاتې څه شی خوري څه شی سکي بیا او بس الله رزق رسان دی نو څه چې بس دغه هغه خورو نو وطن څه ګټلی وو بس خدای تعالی دې زاید صاحب ما تا ته ولویل چې دا ځای د دې جوړ نه دی څه بیا وکړو شه دی وروره شه وکړو دی ترش ای وروره دا ستا دي ترش دا کس لږ سنبال که درسره ده موږ دا مرکه کوو دا موږ نه پرېږدي دا دې نه لږ هغه کړه لرې کړه دلته راشه ته زما خواته نه تیل ولې لرې کړي هغه کس لرې کړه زه دې سره مرکه کوم هغه موږ نه پرېږدي تا سره راغلی دې ته ګورې تا سره راغلی موږ سره څه کوي چې راغلی دی دا ترې نه واخله دې ځینه زه دې سره مرکه کوم دا وایي نه ما سره مه غږېږه چې دا مخ ته راته داسې نیسي دا دې سره وغږېږه نه مریضان هم دی ښه نه ته راسره وغږېږه دې باندې څه کوي دا خو ما ته روغ نه ښکاري ښه دا دې خپل کار کوي هغه دې خپل کار کوي ښه تا ویل چې کار نشته روزګار نشته او بیا هم ژوند روان دی ژوند شکر روان دی بخیر بس نورستان دغه هوا دی ښایسته بس همدغه سخت مشکلاتونو سره مخ یو څه بلا دی دا پرېږده که نه وروره شه دی وروره کم مشکل یې یاد شه مریض خو نه یې مریض خو نه یې ها څوک یې ما سره مریضان دي زدل بل څه نشته صحیح ده هسپتال لري صحیح شو چېرته دا بره هسپتال لري وامان راغلم شه دی وروره دا اوس څه شي کار درش خان وای په مګه ګاډي هم لاړه موږ نه خدای بنده ته لري چې مریضان ولا کدا پوه کدا سړی شه دی دا سړی مرکه ورسره وکړه پیدا خدای راش هغه پرېږده ما دا خبرې کوو راځه
دا څه پلان جوړوو ها شعر یې ته وایه مونږ ته دا سړی لیونی دی راشه دا شعر کوي وایه ها وروستۍ دوه خبرې سره وکړه چې ځو موږ هم درنه ځو صحیح د نورستان د کوم ولسوالۍ ته ویلې د نورستان واما ولسوالۍ واما ولسوالۍ هلته یو چینه ده وایي مخکې پکې شراب وه ذخیره وه شته دي شراب ذخیره هم شته صندوقونه دي ښه ښایسته پخوانه جوړ دي خلک سیلانیان راځي سیل کوي ویډیو کوي ښه بس اوس وخت نه لري چې موږ سره لاړ شو ځای نه ته وخې نه اوس خو زه خپله وخت نه لرم که مازدیګر ماښام یا سبا ته که وخت وشي او بیا دا وخت به پیدا کړو او لاړ به شو مشکل خو نشته مېلمانه خلک هسې زمونږ وطنداران صحیح ده دا لګي څه کوي خدای ته وګوره دا سړی لرې که موږ نه دی دا خو ستا ملګری دی دا ونیسه دا څه کس ته ونیسه دا ونیسه صحیح دی ته دا ونیسه ما ورته خبرې کوو صحیح دی ښه تا ویل چې کوم پل ولاړ شو دا پازابل کوي دا پازابل ما دغه د کینو راځه دغه ما ورته صحیح ډېر وخت نه لرو دغه نو دلته کینو راځه کینه خبرې کوو ښه څومره طبیعي خوبونه روانې دي تا ویل چې د مریضان لرم زه مریضان لرم بخښنه ډېره کوه چې مریضان هم لري بس خیر ولکه دا سړی خو بد والله زه خو دا سړی مریض شو دا مریض دی مریض شو ښه دا څوک دی ته پېژنې نه دا څنګه ده پرېوته تا راوسته که نه دا ما څنګه راوسته زه خو دلته پولیس یم پولیس یې دا ځان سره سنبال کړي که نه دا خو هغه دی نه پوهېږم چې دی موږ سره مزاحمت کولو دي خپرونې ته هم پرې نه ښودلو دا وګوره چې چیپې شوي زه خو کوز یم دغه کې کوز یم زه خو بې دنګل پوسته کې دا کم ځای دی خبره هم نه کوي دا بچای ولکه خدای واده دی څه کوي نه په دې نورستان کې نشه ده کړې مریضی ولکه ونیسه داسې دا دا بچای چېرته وخې اجازه لاس وارته وه هلته لاس وارته وه دلته لاس وارته کاکا اوچت که هغه خپل کې لاس وارته وه هلته خپل کې لاس وارته وه یک پوهېږي چت کو ودرېږه دلته راشه چا ملګري دي دا دا زموږ زما د زړه په دیوالونو دا تصویرونه خو دا حجاب شوي دي اوس سمې خبرې وکړې دا خلک باوري شي چې دا زموږ خپل کس دی سمې خبرې وکړې دا راشه کاکا دې خوا راشه تشریح ورکړه تشریح ورکړه ډېره زیاته مننه کور دی ودان دا زموږ ملګری دی زموږ یو برنامه د شوخستان په نوم باندې نن راغلی و نورستان ته او نورستانیانو سره موږ غوښتل چې خبرې اترې وکړو دا صرف د خلکو ته یو خوله مسکا خاطر باندې دا کار دی کوو چې خلک ورته وخاندي خوشحاله شي بله دغه خپرونه ستاسې په خوښه نشر کړو والله څه خو زه خو بېسواد سړی یم اصل نشر که نشر که هو بالکل ډېره مننه کور ودان خوشحاله اوسئ آباد اوسئ وروره تا هم مننه خدمت دې وکړو خوشحاله اوسئ مونږ ویل چې دا څه چل پې شوی دی یاره سړي باندې مونږ خو دلته وظیفه لرو دغه لرو باید د دې خدمت وکړو ډېره مننه کور ودان خوشحاله اوسئ له اس ټي وي تر پارون ښاره یا د پارون ښاره تر اس ټي وي پورې په مختلفو ځایونو کې موږ دغه برنامه درنو لیدونکو همدا ستاسې د خوښۍ لپاره د دې لپاره چې تاسې ورته وخاندئ نو شینواري صاحب واله مو خوړله او ټیکۍ ته ماچول شو جالبې کیسې وې ډیره مننه کور ودان خوشحاله اوسئ درنو لیدونکو له تاسو ډیره مننه لکه څنګه چې مخلص صاحب یادونه وکړه د نورستان ولایت په مختلفو سیمو او مرکز پارون کې
ستاسو لپاره موږ دغه جالب او په زړه پورې پرنګ ثبت کړی و په دې هیله چې تاسو خوند ترې اخیستی وي تاسو به په پرنګ کې لیدلي وي چې موږ نورستان میشتې وځورول او ما دپاره جالبه جالبه خو دا وه چې هغه چې وغځېد ما هلته څملاست لمه وی ویسه ډیګلی ویسه د نورستان څومره یخې اوبه دي کرک اودس پکړی شو دا هم لی ورځي او دلته تام غاږ نه که نږدې و چې ډیګی ته ورخطا نه ته هر ځای کې زما احسان نه منې هر ځای کې دې بچ کومه او ما ګوره ما ډټې کړي خو همداسې زور به یې راکاوه هو که نه هغه یو ما ته وایي نشه کړې ده وایي او بله ته وایي نه مریض دی او بله ته وایي میرګیان پرې راغلي مالي بله خبره هغه تیل والا چې ورغلم هغه هسې خوله چینګه چینګه کوله ډور داسې زیړ و او دې شي ته یې کاته چې اوس به ټک ورکوي او اور به بلګي اوس به ټک ورکوي بله جالبه دا وایي اما چې کله چرګوړی کلي کې را دغه که که نه او په ملا یې راته دا شی وکړه ښه هغه دا شی نه و قسم چې د توپ ډز و په ملا به مې اوس هم چاپي داسې درانه لاسونه نو درنو لیدونکو ډېره مننه چې دغه په زړه پورې پرنګ هم را سره تر پایه ولیده انشاءالله زموږ به تر ډېره بریده هڅه کوشش هم دی چې ستاسو دپاره په نوو جالبو بڼه پرنګ ثبت کړو او تر تاسې در ورسوو نو ډېره مننه مخلص صاحب زما طرفه بس خدای په امان د نورو پرنګونو خپرونې دپاره پامیر هنداره وطن هنداره تعقیب کړئ السلام علیکم ماشاءالله څو نندرونې